الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله رب العزت بتوفيق سرا دا صحابه کرامو د سیرت دا سلسله من شروع کړې وه او باقی کی شروع د ابوبکر الصدیق رضی الله عنه د سیرت نه وه. په اخرنی بیان کې خبره په دیزی ختمه شوې وه چې ابوبکر الصدیق رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم سره د هجرت په سفر کې ملګری شوی او داغی تذکره الله قرآن کم کړی دا او تاسو اوس په دې منځ کې هغه آیتونه واورېدو چې هغې کې هم د دغې باسو. موږ دا خبره ذکر کوله چې غار ثور ته رسول صلی الله علیه وسلم را ورسېدو او هلته 3 ورځې تېرې کړې او مشرکان را رسېدلي وو هغه ځای ته. د هغوی او د رسول صلی الله علیه وسلم په لیدو کې صرف دا و چې دوی کې یو کس خپلو خپو ته کتلی وی نو لیدلی وی، خو الله سبحانه وتعالی ړانده کړو په عقل یې وله بند کړو، دغه طرف ته یې سوچ لا نړ او د هغه ځای نه هغوی واپس شو. هغه ایتونه هم بیان شوي وو په اخرني بیان کې. د هغې نه بعد رسول صلی الله علیه وسلم او دغه ملګری ابوبکر الصدیق رضی الله عنه د غار ثور نه راووتو. 3 ورځې هغوی په غار ثور کې 3 شپې تېرې کړې چې کله هغوی ته داسې محسوسه شوه چې اوس هغه مشرکان چې کوم لټون کوي د هغوی هغه جوش او جذبه لږه کمه شوي وی، ځکه چې 3 شپې پکې تېرې شوې نو هغوی راووتو. عبدالله بن اریقط هغه مشرک چې دوی ورسره خبره کړې وه په دې چې موږ ته به لار ښیې او خپلې 2 سورلۍ وله ورکړې وې چې دا به موږ له بیا راولي. نو عبدالله بن اریقط 3 شپې بعد هغه 2 سورلۍ راوستې، یو د رسول صلی الله علیه وسلم او دویمه د ابوبکر الصدیق، او دوی د غار ثور نه راووتو سره د عامر ابن فهیره رضی الله عنه چې دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د طرف نه آزاد کرده غلامو او ده به خدمت کو. د هغوی په کومه شپه چې دوی وتې دي نو دغه شپه د پیر د ورځې شپه وه، یعنی د پیر ورځ شروع کېدو واله وه، هفته اتوار پیر او د ربیع الاول میاشت وه. اوس څو کسان روان دي؟ ځه 4، یعنی ابوبکر صدیق دی، رسول صلی الله علیه وسلم خو سپه سالار دی، هجرت هغه کوي، ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره ملګری شوی دی. عبدالله بن اریقط مشرک هغه صرف لاره ښیي دوی ته، او عامر بن فهیره خادم دی خدمت کې. نو دوی روان دي 4 کسان. بیا په سیرت کې یعنی حیران بشئ دې خبرې ته چې تاریخ روالی تاریخ او چې څومره شاته تللی شي روالی تاریخ. په تاریخ کې د یو کس د ژوند داسې تفصیل نه دی را نقل شوی لکه څنګه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم را نقل شوی دی. وجه دا دی چې الله رب العزت غوښته چې د دې سړي ذکر پاتې شي. یعنی زه اوس هغه تفصیل له نه ځم او هغه ما د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت چې کله بیانول ته ما بیان کړی دی، یعنی تر دې چې سیرت کې تاریخ ښه په صحیح سند سره دا هم را نقل کړي دي چې رسول صلی الله علیه وسلم چې کله د غار ثور نه راووتو نو په کومو علاقو باندې اوړېدلی دی، په کم طرف تللی دی او څنګه مدینې ته رسېدلی دی. سره پاسه 1400 کاله مخکې چې څه شوي دي هغه موږ ته ښه په صحیح سند سره رسېدلی دي. نو خو الله د دې سړي ذکر پاتې کو کړ. نو زه هغه تفصیل نه ځم چې دوی په کومو لار باندې تلي دي، هغه به ډېر اوږد تفصیل غواړي، خو په دې لاره کې څه شوي دي د هغې یو څو قصې به بیان کړو. یو سړی به ما ته وایي ته د هجرت قصه بیانوې، هجرت خو د رسول صلی الله علیه وسلم د تاریخ سره تعلق ساتي او سیرت سره نه. دلته ورسره ملګری دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه. موږ اصل کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سیرت بیانو. نو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په سیرت کې خو غټه او ایمانی او ناشنا قصه د هجرت ده
چې الله ذکر په قرآن کې کړی. نو فایده موږ ته دا وشو په دې سیرت کې چې موږ د رسول صلی الله علیه وسلم د هجرت قصه مورو، د ابوبکر صدیق مورو، نو د دوانو د هغې نه خبرې وو. په لاره کې څه شوي دي د هغې یو څو واقعې. امام بخاري یو روایت راوړی دی، امام احمد هم راوړی دی، انس ابن مالک رضی الله عنه. هغه دا وایي چې اقبل نبی الله صلی الله علیه وسلم الى المدینه، رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته روانو، یعنی هجرت یې کو، وهو مردف ابا بکر رضی الله عنه، او ځان سره شاته ابو بکر صدیق رضی الله عنه کېنولی. دلته یو اشکال زړه ته راځي که نه؟ سورلی دوی وي، نو ابوبکر صدیق څه کوي چا سره شاته ناست دی؟ جواب د هغې دا دی چې په منځ کې داسې وخت پکې راغلی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق ځان سره کېنولی دی، هغه له یو عزت ورکوه، او د هغه سورلی هغه عامر بن فهیره روانه کړې ده. و ابو بکر شیخ یعرف، او ابو بکر الصدیق رضی الله عنه مشر سړی، یعنی ابو بکر الصدیق رضی الله عنه چې کله دا هجرت کو نو داسې نه و چې هغه ځوان هلک و. د ابو بکر صدیق او د رسول صلی الله علیه وسلم په عمر کې څومره فرق و؟ 2 کاله. یعرف خلکو پیژندو، دا ما په مخکې بیان کې ویلو، هغې نه مخکې کې دا ډېر مخورس سړی و، سفرونه یې ډېر ولې کول؟ تجارت به یې کو، اسیم د جرګو سړی و. نو داسې سړی پیژندی کېږي، خصوصا دا کومو لارو باندې چې دوی روان دي مدینې ته ځي، دا لارې خو معروف لارې دي، دوی به په تلو راتلونو د خاندانونو قبیلو دي ټولو به پیژندو. ونبی الله صلی الله علیه وسلم شاب لا یعرف، او رسول صلی الله علیه وسلم یو داسې ځوانو چې خلکو نه پیژندو. و دلته اشکال لای څنګه ځوانو او د هغه نه مشر دی، معنی دا چې ظاهره کې ته هغه کم عمره ښکارېدو، اگر که ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هغه نه کشر. او داسې کېږي ډېر چې کله یو سړي عمر لګي او هغه د هغه سړي نه مشر ښکاري چې د هغه عمر ته زیات وي. قال فیلقى الرجل ابا بکر، کله چې دوی روان و مدینې ته نو داسې به پکې وشو چې یو کس به راغی ابوبکر صدیق سره ومیلاو شو، نو اواز به وکړه، خو پېژندوی، یا ابا بکر من هذا الرجل الذي بین یدیک، دا سړی څوک دی ستا مخې ته چې روان دی، او روان چېرته یې؟ نو حقیقت خو چاته نشي ویلی، ځکه چې هلته خو قریش پلټونکي دي، او قریش داسې خلک دي چې ټول خلک د هغوی یعنی لحاظ کوي. هغوی اعلان کړی دی که چاته داسې کسان میلاو شو موږ ته ووایو، نو هغه به ورته ووایي هذا الرجل یهدیني السبیل، دی ما ته لار ښیي، دا یو کس دی چې ما ته لار ښیي. نو د هغه کس به دا ګمان شو چې دی ورته لار د سفر دا ښیي، هغه به ورته لار د دین وي، یعنی دی ما ته لار ښیي. نو رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته لار ښوولې ده، او د سړي به څه ګمان شو چې د سفر دا لار ورته ښیي. په دې کې یو ناشنا قصه را پېښه شوې وه، قصه د سراق ابن مالک رضی الله عنه. تاسو ته معلوم یې هغه اس باندې چې راغی او اس پېښه کې شوې. سراقه ابن مالک رضی الله عنه دی مسلمان شوی وروسته، خو دغه وخت کې مسلمان نه و. د دې قصه تفصیلا امام بخاري، امام مسلم راوړي ده، امام احمد راوړي، نورو کتابونو کې ده. هغه په خپله وایي سراقه وایي زه د خپل قوم په یو مجلس کې ناست وم، بني مدلج د دوی یو قوم و، ډېر غټ خاندان والا خلک، نو په دې کې یو کس راغی او موږ په دې بیټک کې مجلس کې ناست وو، دا کس راغی ودرېد، چې ودرېد وایي یا سراقه، ای سراقه ما یو څو کسان ولیدو، زه چې راتلم یو څو کسان مې ولیدو، اراها محمدا و اصحابه، ما ته خو داسې ښکاري چې محمد دی صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري دي، هغه قریشي چې لټوي. وی ما ته پته ولګېدې چې دا همدغه دي. نو ما دوی ته ووایي چې انهم لیسو بهم، د هغوی نه دي، خو تا کیدای شي پلانې او پلانې لیدلی، نو د هغوی نه څه ورک شوي دي، هغوی به هغې پسې ګرځي، نو ته پې ګمان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې. اوس سوال دا دی چې دی خو کافر و،
مشرکو دې ټیم نو دې دا خبره ولیکئ د دې دپاره کوله چې دې په خپله دا کسان راونیسي قریش له بوځي چې دا انعام دی والي دغه چې هلته انعام اعلان شوی چې سلو خان به ورکوي سلو خان معمولي شی خو نه دی نن سبا وخت کې چې تاله څوک سلو خان درکړي او یو اوښ چې داسې پالتو غونته کي که نه نو دا 3000 ریاله دا چې سره تلي 2.5 چې دا پکې هغه هېڅ شی نه تاله اوس یو سړی نن سبا وایي تاله زه سلو خان درکړم دا 3 لکه ریاله شو په هغه وخت کې اوښ یو داسې شی و لکه نن سبا چې سړي سره قیمتي ګاډی قیمتي دا ګران ګاډي چې دی او بیا 100 دله درکوي او بیا داسې نه دی چې صرف سورلي د ژوند پرې روان دی د دې پی د دې غوښې د هغې نه پیدې خلک کوي نو دم دا غوښته چې د انعام ما ته میلاو شوي ما ورته چې نه نو هغه مې وایي چې لعله کیدای شي یاره سراقه ستا دا خبره صحیح او بس غلی شو لاړ نو بیا زه لږ ساعت کېناستم ډاري خو نه شو ورته بیا د هغه شک پیدا کېدو نو لږ ساعت ناست وم نو بیا لاړم کور ته کور کې مې امر وکړو چې زما هغه اس ماله تیار کړئ او غشي لینده هر څه مې راواغستو ووتم په حقه لار دې سړي چې راته کوم ځای ښوولی الغرض زه ورسېدم نو چې کله زه دوی ته نږدې شو او ما د دوی اواز واورېدو او کسان مې ولیدو دې کې زه اس تیندک وخوړو زما او زه ترې راولید بس زه راپاڅېدم او ما سره نیزې وي نو په هغې مې قسمت معلوم کو دا د مشرکانو طریقه وه الازلام ورته ویله کېږي موږ تفسیر کې هم ذکر کړو چې یو څو لرګي یا غشي دا به په یو لوښي کې واچول په یو به یې لیکلي دا کار کوه په بل به یې لیکلي دا کار مه کوه او هغه بل به خالي و نو چې دا به یې واچول په دې به یې نصیب معلومه و چې کوم به راووتو بیا به هغه کار کوه یعنې دې کار کې خیر دی کوئ مه کوه یعنې ښه نه دی او خالي چې به راووتو نو بیا یې ووله وی ما هم بس راشي چې معلوم کم چې څه قصه ده وي فاستقسمت بها ما خبره معلوموله چې دوی له تکلیف ورکم او کنه وی فخرج الذي اکره نو به کې هغه غشی راووتو کوم چې زما نه وخوښ او په هغې ده چې الله اضرهم چې تکلیف وله مه ورکوه هسې راووتو تکلیف وله مه ورکوه وی زه بیا استمو ختم او عصیت الازلام او هغه غشي مشي مې ونه منل چې منل کوئ اصل لازم خو نه دی چې دې کې دا راځي چې نقصان مه ورکړو دې ټیم کې اوس د خپلې فایدې دپاره دې دام نه مني حالانکې دا عقیده ده الغرض وي په اس باندې سور شوم نږدې ورغلم بیا وی زما اس تیندک وخوړو زه ترې راولېدم چې راولېدم بیا دې اس ته وختمه چې نږدې شومه نو رسول صلی الله علیه وسلم تلاوت کو او هغه به شاته نه کتو راکتو و ابو بکر یکثر الالتفات او ابو بکر صدیق رضی الله عنه به ډېر شاته کتو راکتو او ځکه بعضې روایتونو کې راځي او اثارو کې چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه به کله مخکې کېدو کله به وروسته کېدو کله ښی ته کله ګس ته په مخه به یې شاته کتو راکتو نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته ابو بکر وی ستا دا څه قیسه ده کله مخکې کله شاته هغه ورته یا رسول الله کله سوچ وکړم چې د مخکې نه به څوک راشي وي تا نه مخکې شم چې زه ګزار به په ما باندې کوي بیا سوچ راشي چېرې د شانه به راشي نو بیا را شاته شم چې زه ګزار به په ما باندې کوي زه خو یا رسول الله یو سړی یم که ختم شم څه خبره نه خو تا ته یو امت یو قوم په مدینه کې انتظار کوي ستا رسېدل عظیم دي یعنې دا خبره یاده کوي د اسلام چې موږ ته را رسېدلی دی په دې کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په موږ باندې لوی احسان دی چې دا قرض موږ قیامته پورې نشو ورکولی دا یاده کوي ګورې په ما او تا باندې هم د ابوبکر صدیق احسان دی د دې پیغمبر د هجرت په لار کې مرسته د الله په توفیق سره د خیال ساتل د ابوبکر صدیق کړي چې نو رسول صلی الله علیه وسلم روغ ورسېدو مدینې ته نو موږ ته دین را ورسېدو نو په دې کې د الله د احساناتو بیا د پیغمبر احساناتو نه بعد د ابوبکر صدیق په موږ باندې لوی احسان دی سراقه وایي چې ابوبکر صدیق به ډېر شاته کتو راکتونه وایي چې زه یې ولیدم وایي چې یا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا یا رسول الله هغه کسان چې زموږ په لټون کې ورسېدو وی رسول الله صلی الله علیه وسلم نور سونه خو دې ته وی چې لا تحزن ان الله معنا مې ریګه ابوبکر الله زموږ سره دی سراقه وی زه ورنږدې شوم تر دې چې په منځ کې د یو غشي دوه غشو فاصله پاتې شوه یا درې وی ابوبکر بیا وی چې یا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا یا رسول الله لټون کې چې کم کس راوتې دا دې راورسېدو وبکا وی جړل
وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وتی لم تبکی ابو بکر ولی جاړي؟ وی ابو بکر وتی چې اما والله ما على نفسي ابکی، زما دې په الله قسم دې الله پیغمبر زګره په خپل ځان نه جاړم، ولكن ابکی علیک، ز په تاسو باندې جاړم، ځکه چې تاسو ته امت انتظار کوي، تا ته خلق ناست یا رسول الله، خلق هم په انتظار کړي دي چې پیغمبر د الله را روان دي. زما څه خبره نه دی یو سړی زه به ختم شي، بلکې مؤمن خدا غواړي چې تاریخ کې زما ذکر داسې پاتې شي چې د قرباني د اسلام دپاره ورکړې ده او په هغې کې تللی. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی چې جاړم، او دې ځای کې یو دعا وغوښته چې اللهم کفیناه بما شئت، یا الله ته زمونږ دپاره کافي شه په څه چې ته غواړې. سراقه وی دغه ټیم کې زما د اس د خپې چې دي دا په دې ځمکه کې خښې شوې، لکه په خټو کې چې خټې ډېرې او خپې پکې خښې شي، دی یو انسان دی یو څاروي دی یو ځناور. نو زه د اس نه راولېدم، بیا مې کوشش وکړو چې دا اس د خپې دغې نه راوباسم او روان شم، خو خپې نه راوتې. خو چې کله راووتو د اس او کوم ځای کې چې د خپې ورننوتې وي، د هغې نه داسې یو لوګی روان و د اسمان طرف ته. نو سراقه وی ما بیا غشي راویستو چې دا قصه معلومه کم چې څه وکم. فخرج الذي اکره، نو بیا غشي راوتو، په هغې لپاسې لیکلي نقصان ولا مه ورکوه. فنادیتهم بالامان، وی ما ورته اواز وکړو چې کله دا اخره کې دغه غشی بیا راووتو، وی ما ورته اواز وکړو چې زه تاسو ته هېڅوک نه یم، زما د طرف نه امن او امان دی تاسو ته. او یو حدیث کې داسې هم راځي چې ده ورته اواز وکړو، وی ما واورېدو چې تاسو ما ته خیرې وکړې، خیرې مه کوئ، زما دپاره دعا وغواړئ، او زه دا ذمواري علم او قسم خورم او تاسو سره لوز کوم چې څوک هم ستاسو مبارک ما نه تپوس کوي، زه به تاسو نه شړم. یعنې دم زړه ته رالو چې یاره دا عام خلک نه دي، دا څوک دي. وی چې کله زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا ته ورسېدم، وی هغوی راته وایي چې راشي. نو وی زما زړه کې دا خبر راغلی چې د دې سړي خبر به الله او د دې سړي د دین او د دې سړي د دعوت به الله په ټوله دنیا کې خوروي. دا په هغه ټیم کې زما زړه ته دا خبر راغلی. وی چې کله ورسېدم، وی ما ورته وایي چې ستا قوم ګورې په تا باندې انعام یې دی، او دا د قصې دي، وی ټول تفصیل مې ورته بیان کړو. وی بیا مې ورته دا وایي چې ما سره څه سامان شتي، توخه د سفر، نو که تاسو ته څه الی والی، نو هغوی وایي چې نه موږ نه الو. خو صرف راته دا ووایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اخفي عنا، زمونږ دا خبره ګوره په خپل خلکو باندې پټه ساته، چاته زمونږ مسله بیانه نه کړي. بیا دوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ووایي، سراقه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ووایي چې زما دپاره څه لیکل وکړه چې په هغې کې زما دپاره امن او امان وي. یعنې دی اوس دا لیکل ولې غواړي؟ د هوښیار سړی ده ته پته دی چې د دې سړي زور راتلو والا دی، نو چې د اوس نه پې لیکل وکړمه چې سبا له ما ته څه جاښه هغه نه جوړېږي، دا دومره هوښیار سړی دی. نو عامر ابن فحیره ته ووایي هغه لیکل ورتلو، نو هغه ماله د سرمنې په یو ټوټه کې لیکل راکړو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د طرف نه دته امن او امان دی، او په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ. سراقه چې کله را واپس شو، نو دا خلک خو ګرځېدو، رسول الله صلی الله علیه وسلم یې لټو، نو چې څوک به د مخې له ورتو ده ورته دې طرف ته مه ځئ، دلته ما لټون کړی دی څه نشته. نو د دغه طرف له ټول خلک منع کول، هلته ګوره مه ځئ، که هغه طرف ته ځئ، یعنې کوم چې د کار طرف ته، نو ګوره زه تللی یم. خلکو وایي چې دی تللی دی، خو بس سراقه خو ځان له زمونږ ملګری دی، خمخوري سړی دی، د مونږ سره خوا دی خو نشي کوی. نو سبحان الله، الله اکبر، روایت کې داسې راځي چې سحر له دی وتی و د رسول صلی الله علیه وسلم د نیوو دپاره، ماښام پې په داسې ټیم کې راغی چې د رسول صلی الله علیه وسلم طرف نه دفاع کوله. دا چې کله الله یو لار پیدا کوي او الله څنګه مرسته کوي، ګوره الله د مرستې دپاره اسباب جوړوي، دا الله طریقه ده. بغیر د دې هر څه نه الله د پیغمبر مرسته کړې ده او کولی شوه او کولی یې. دا ایتونه ما منځ کې وي، تاسو وانه اورېدو. إلا تنصروه فقد نصره الله.
الله وی که تاسو زما د پیغمبر مرسته مکوئ مې کوئ، هیڅ پروا نشته. الله وی ما یې مرسته کړې ده او کوم یې. دا اوس مرسته د الله ده چې یو مشرک رګیا دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفاع کوي. یو بله واقعه راپېښه شوې ده. سراقه ګوره وروسته مسلمان شوی دی، ګورئ فتح مکې ته نږدې دغه ورځو کې مسلمان شوی دی. یو بله قصه ناشنا دا راغلی ابوبکر صدیق رضی الله عنه، یو دا صحیح بخاري صحیح مسلم کې روایت دی. وایي موږ د مکې نه روانو مدینې ته، نو داسې ورځې پکې رالي چې موږ ټوله شپه سفر وکړو، خوب پکې موږ نه دی کړی، د شپې هم سفر د ورځې هم سفر. نو چې کله دا غرمه راغله ماسپښین راغی او دا غرمه ډېر تیز شو، نو ما کوشش کوو چې داسې ځای وګورم چې سوری وي او رسول صلی الله علیه وسلم هلته دمه وکړي. دا د رسول صلی الله علیه وسلم خادم او ملګری او هر څه دی په سفر کې. نو دې کې زما نظر په یو کاڼي باندې پرېوتو، ګډ کاڼه هغه طرف ته موږ ورلو، سوری د هغې نه ګیر چاپېره و، نو هغه ځای مې برابر کړو. هلته مې د رسول صلی الله علیه وسلم دپاره چټایي څه شی هغه خور کړو او ما ورته وایي چې اضطجع یا نبي الله، ای د الله پیغمبره لږه دمه وکوئ، ستړي شوي. نو رسول صلی الله علیه وسلم هلته پرېوتو او ویده شو، دومره ستړی شوی. بار بار دې خبرې ویلو ته ضرورت نشته، خو هر ځای کې دا خبره محسوسوئ چې څومره قرباني دې انسان د دې دپاره ورکړې ده چې د انسانیت ته، د مخلوق ته، د انسانانو او پیریانو ته هدایت ورسي. دا ډېر ګران کار دی، دومره سفر یوازې، بیا په ماسپښین کې په سوري کې ویده کېده، نو سړی دومره ستړی شوی. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پرېوتو، زه داسې نظر مې چلو را چلو چې څوک په موږ پسې ګرځي، خو نه. فاذا انا براعي غنم يسوق غنمه الى الصخره يريد منها الذي اردنا. نو دې کې یو شپنکۍ مې ولیدو، هغه سره بیزې ګړې وې او هغه هم دې کاڼي له را روانو، دې سوري ته دمې دپاره را روانو، څه دپاره چې موږ راغلو. وی ما ورته وایي چې هلکه ته د کوم ځي او د چا سره یې؟ وی هغه راته د قریشو د بعضو مشرانو نومونه واغستو چې ما پېژندو، وي چې زه د هغوی سره یم. وی ما ورته وایي چې څه داسې ګډه بیزه پکې شتي که نه چې پی پکې وي؟ چې او شتي. نو ما ورته وایي چې فهل انت حالب لنا، یعنی موږ له به پکې څه پی رانه کې؟ دا سوال یې ته ولې وکړو، یعنی ستا اجازت شتي که نه، زموږ مېلمستیا به وکړې او که نه؟ هغه ورته وایي نعم، ولې نه. نو بس یو ګډه یې ودرولو، د هغې نه یې پی ولشل یا یو بیزه. نو ما ورته اول وایي چې دا غولانځې دا وله د دې دوړې نه صفا کړه. نو اول یې صفا کړې، بیا ورته ما دا ووایي چې دا لاسونه دې هم وسنډه، که په دې باندې څه دوړه موړه لګېدلې. دا د رسول صلی الله علیه وسلم سره محبت دی او دا ادب دی د خوراک څښاک، چې په ښایسته طریقې سره، په صفا طریقې سره به کړي. نو بیا هغه پی ولشل او داسې ډېر پی نه ووې. فحلب لي کثبة من لبن، داسې لږ غونته کې پی ولشل. ما وی د ځان سره یو لوښی راغستی و، په هغې کې ما د رسول صلی الله علیه وسلم دپاره اوبه راغستې وې او په هغه لوښي باندې ما له پاسه کپړه اچولې، نو په هغې کې به اوبه یخې پرتې او د هر دور خپلې طریقې، خپل د هغوی د ژوند د تېرولو اندازې. ویده چې دا پی ولشل، ما پکې د هغه یخ اوبو نه اوبه واړولې چې دا پی لږ یخ شي. را مې وړو رسول صلی الله علیه وسلم له، نو هغه را پاسېدلی و د خوب. وی ما ورته وایي چې د الله پیغمبره پی وسکئ. فشرب حتی رضیتو، نو دومره پی وسکل چې زه پې خوشحاله شو. دی په دې خوشحالېږي چې رسول صلی الله علیه وسلم پی وسکي، چې څومره ډېر یې څکي او د ځان غم ورسره نه دی چې زه یې وسکم. وی ما ورته بیا وایي چې قد آن الرحیل یا رسول الله، د تلو وخت نه دی. وی هغه وایي چې زه چې ځو نو، وی فارتحلنا والقوم یطلبوننا، او موږ د هغه ځینه لاړو او خلک زموږ په لټون کې ګرځېدو. په دې واقع کې چې غټه کومه مسله راوځي او فایده، هغه دا چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې انتهایی مینو. بله ابوبکر صدیق رضی الله عنه انتهایی ادبناک انسان،
بلا ابوبکر صدیق رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځان باندې ترجیح ورکوله. دا نه دی چې زه پیسې کم د ځان غم ورسره نه چې زه وبکې لږ خوب وکړم. ګوره خوب دې دواړو نه دی کړی، یعنی د شپې سفر دی د ورځې سفر دی، بیا پکې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم لږ سترګې پټې کړې او دې په دغه ټیم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم له پی را پیدا کړو. نو د دغه ځینه لاړو او ابوبکر صدیق رضی الله عنه پکې سترګه نه ده پټه کړې. ټکه شهر روان دي، څومره ګرانه به ګوره موږ په موټر کې ناست یو، ایسي راته لګېدلی، 8 ګنټې سفر یي، 10 ګنټې سفر یي او داسې فریادونه کوو، خپې مو پړسېدې او په سر مې دړلی او بوج دی او چای راوړه او دوایي راوړه او دا راوړه. سم خیال دی دې سفر په باره کې چې په دې شړو بیابانونو کې روان دي، یره ده، خوب نشتی، او بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه یره خو ښه ډېره ده، ځکه چې ذمواري ده. لکه تا ته اوس یو کس داسې ووایي چې دا پلاني ځای پورې رسول غواړي، خو یاده که دا خبره چې ګورې د دې پلاني په دې ټوله لار باندې دنیا دشمنان دي ګورې، او په ده پسې خلک ګرځي، او دا پلاني ډېر قیمتي سړی، ته به یې رسۍ روغرمټ دې ځي ته ستا په اوږو به څومره بوج پروت وي. نو بیا هم څه خیال دی چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه غواړي چې رسول صلی الله علیه وسلم روغ رمټ ورسوي، دا د الله پیغمبر دی، د الله پیغام خلکو ته رسوي، د ده په اوږو باندې څومره لوی ذمواري پرته وه، څومره لوی بوج د هغه په اوږو باندې پروت. یو روایت کې داسې هم راځي چې یو شپنکي پکې اسلام هم قبول کړی دی او د هغه هم د پیو دا قصه وه، راغی خلاصه دا د تفصیل له نظم راغی بیزی ګړې راوستې او ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته د پی ووی، خو هغه کې هغه کم څاروی چې رامخې ته کوبای کې پی نه و، خو رسول صلی الله علیه وسلم دعا وغوښته د الله نه، او چې کله هغه څاروی د پیو دپاره ودرو نو دومره پی وکړو چې ابوبکر صدیق هم وسکل او رسول صلی الله علیه وسلم هم وسکو، هغه شپنکي هم وسکو. نو دې شپنکي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بالله من انت، قسم دې لره کوم ته څوک، ما خو ستا په شان سړی چېرته نه دی لیدلی. نو هغه ورته زما خبره به د خلکو نه پټه ساتي، نو بیا راته وایم یو پټه یې ساتم، فانی محمد رسول الله، زه محمد یم د الله پیغمبر یم صلی الله علیه وسلم. وی هغه تی هغه قریش چې وی یو صحابي راوتی دلته یو ځای یم، هغه قریش چې ورته صحابي وی، نو هغه شپنکي وی زه دا ګویي کوم چې الله یک یوازې د بندګۍ حقدار دی او ته د الله پیغمبر یې، ځکه دا کوم کار چې تا وکړو دا د پیغمبر نه علاوه بل چاته نه نصیب کېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته بیا یو نصیحت وکړو، وی اسلام خو دې قبول کو خو طاقت دې نشتی. نو چې کله درته خبر را ورسېدو چې پیغمبر له الله زور ورکړی دی او خپل ځای دی او خپل ملګري خوا او شا کې دي، نو بیا به زمونږ خواله راشي، نو موږ سره به هلته یې فی الحال له خپله خبره مه ښکاره کوه. ته کمزوری ځان له شپنکۍ خو د چا سره لګېږي بیزې ګړې ساتي، نو که ته راښکاره کړي چې ما اسلام قبول کړی دی، نو بیا خو دومره ستا زور نشته. نو خپله خبره پټه ساته، او چې کله درته خبره ورسېده چې یاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم روغ رمټ رسېدلی دی او ملګري دی او زور دی، بیا راشه. یو ناشنا قصه چې د هجرت په لار کې راغلی ده، هغه قصه د ام معبد الخزاعیه رضی الله عنها ده. ام معبد تاسو واورېدلې قصه چې رسول صلی الله علیه وسلم د هغې خیمې ته ورغلی، عامر ابن فهیره دی، عبدالله ابن اریقط، دا دواړه ګورې د رسول صلی الله علیه وسلم سره ابوبکر صدیق سره رواني. په دې لاره کې دوی په یو خیمه باندې تیر شو چې دا خیمه د یوې زنانه وه چې هغې ته ویل کېږي ام معبد الخزاعیه، بنو خزاعه قبیلې ده او دا ډېره مشهوره زنانه وه. او دا علاقه چې کومه ده کوم ځای کې چې دا خیمه وه دې ته قدید وایي، نن هم شتي هغه چې څوک ورشي د کتو دپاره هغه ځای قدید باندې مشهور دی، او دا د مکې او د مدینې په منځ کې راځي. خو سیرت کې داسې راځي چې وکانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء الخیمه، دا ډېره ناشنا زنانه وه ام معبد. وی دا داسې زنانه وه چې دا مخ به نه پټو را پټو. د دې دا مطلب نه دی چې ګوره مخ چې نه پټوي، یعنی پلانې مخ نه پټوي، مخ نه پټوي معنی چې پلانې بے حیا ده، بے شرمه ده، فحاشه ده. یو دا دلته دا مطلب نه دی، یعنی مخ نه پټوي را پټوي، دا د هغې خوی دی،
سره د دې چې دا ډېره پاکه زنانه وه او په هغه وخت کې لا په اسلام کې د پردې دغه حکم نه و راغلی او دا خو لا په جاهلیت کې و لا په شرک کې او ډېره تکړه زنانه وه څومره سړو په شان وه چې زه دا وم نه یم چې دا داسې و په تاریخ کې داسې راغلي چې صرف تا ته دا پته ولګي چې دې خیمه وه دا به خیمې سره ناسته وه او په دې شړ بیابان کې د دې نه پته لګي چې دا تکړه زنانه وه او وی څنګ به ناسته وه د دې عربو یو طریقه ده ډېره مشهوره دوی احتبا کوي احتبا څه ته وایي چې داسې کیني چې دا خپې ودرولي او په کوناټو ناسي بیا داسې یو ټوکی راوالي د خپو نه یې داسې تاو کړي نو دې سره سړی ډېر پاره لکه زمونږ پښتانه داسې کیني خو هغوی لاسونه را تاو کړي خیر وي که نه دا دوه خپې یې زنګونان ولاړي او دا لاسونه یې داسې تاو کړي او ځکه حدیث کې راغلي چې د جمعې د خطبو په دوران کې به داسې نه کښېني دې سره سړي له خوب ورځي سړی یې په ارامه منتقي شي د عربو دا طریقه ده خصوصا عربو کې به یمن والا دا کار ډېر کوي چې دوی داسې کښېني نو د ځان نه کپړه تاو کړي نو ښه په ارام ډډی لګولي لاس یې تاو کړي بیا هم ستړی کېږي نو هغوی کپړه تاو کړي نو دا معبد به دقه شان ناسته وه او د خیمې مخې ته به ناسته وه ښه د څه دپاره به دا ناسته وه که څوک په دې طرف باندې ځي راځي او څه ته یې ضرورت وي څه غواړي راغواړي نو چې دا ورسره دا منډه وایي نو ابوبکر صدیق او رضی الله عنه رسول الله وسلم په دغه طرف باندې تیر شو نو د دې نه تپوس وکړو غوښه کجوره سره سره شتي که نه چې موږ یې درنه والو په پیسو نو هغې ورته وایي چې غوښه او کجوره خو نشتي او وایي چې دغه ټیم کې په دې قوم باندې قحط راغلی و بارانونه نه کېدو فصلونه نه وو نور څه نه وو نو هېڅوک نه نو رسول صلی الله علیه وسلم یوه ګډه ولیده چې د خیمې په یو ګوټ کې ولاړه ده نو ورته وی ما هذه الشاة یا معبد معبد وی دا ګډې د دې څه قیصه ده او چې رسول صلی الله علیه وسلم ورته معبد وی دا دلیل چې دا زنانه ګوره په دې علاقه مشهوره ده نوم یې خلک پیژني هغې ورته وی شاة خلفها الجهد عن الغنم دا یو ګډه ده د کنډک نه د کمزورتیا د لاسه پاتې شوې ده د هغوی سره ګرځېدی هم نه شي هر څه وچ دي د دوی لپاره هم څه نشته چې څه وخوري که نه رسول الله وسلم ورته وي پی پکې شتي که نه نو هغې ورته وي هغه د کنډک سره وتی نه شي دومره کمزوره ته پی پکې شتي که نه رسول الله وسلم ورته اجازت راکړې چې زه یې دلولی شم هغه ورته وي اجازت دی هغې خو هسې ځان له څه نشتي رسول الله وسلم دعا وغوښته او بیا د دې ګډې په دې غولانځو لاس راښکودو او د الله نوم یې واخیستو شروع یې وکړه نو فتفاجت علیه ودرت فاجترت او دا پی داسې را روان شو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو لوښی راوغوښتو او هغه لوښی د پی نه ټول ډک کو معبد له یې ورکړو ته یې وسکه بیا خپلو ملګرو را ورکړو تاسو یې وسکئ بیا په خپله په اخره کې وسکو او دا طریقه ده د هغه سړي چې مشر وي یعنی مشر نه دا مشرتیا ګوره اسان کار نه دی هر سړی دا امید ساتي چې زه څه وی مشرتیا ډېر ګران کار دی د مشر یو څو صفات دي چې الله پیدا کړی دی یو صفت پکې دی چې د قوم او کشران د ځان نه مخکې کوي ته څه شی ویني او عملي به وي چې اول زما او بیا زه مشر یم نه مشر دا دی چې اول کشران اول ملګري اول قوم بیا زه او که ما ته راونه رسېدو څه خبره نه دا د رسول صلی الله علیه وسلم ناشنا صفت او داسې واقعي څو پیري راغلي تاسو اورېدلي چې رسول صلی الله علیه وسلم ملګرو له اول خوراک څښاک ورکړی په خپله په اخره کې بیا خوراک کړی دی څښاک کړی دی بیا یې په دویم پیر دا څاروی ولی شو او هغه لوښی ورته ډک پرېښود او لاړو تی لږ ساعت بعد د هغې خاوند راغی ابو معبد ویسوق اعنزا عجافا یتساوکن هزالا بیزې ګډې را روانې کړي دي دومره کمزوري دي چې دا سټونه د هغوی اولیږي چې به چې دغه دی راولید او دغه دی راولید څه نشته خو دی خو خپله ذمهواري کوي ځکه چې دا خو دوی ژوند دی بوزي راولي
ابو معبد چې څنګه خیمې ته راورسېدو دا خو یې پی پراته دي. من اين لك هذا يا ام معبد؟ ام معبد پی دې د کوم ځای نه راوړو او دا کومه ګډه چې دلته ولاړه د هغې خو دغه حال دی او زما سره چې راکمې دي د هغوی دا حال دی، نو تا له پی د چا راوړو کوم ځای نه؟ هغې ورته وي یو سړی تېر شو په دې لار باندې خو رجل مبارکون ډېر برکتي سړی و من حاله کذا وکذا اوس ناشنا سړی و داسې و داسې ده ورته وي د ابو معبد وي صفیه لي یا ام معبد ته یې ما ته تفصیل بیان کړه دا څوک زه تاسو ته پوره د هغې قصه ذکر کوم چې تاسو حیران شئ چې دا ام معبد یوازې تکړه ښځه نه دی چې دا د خیمې مخې ته ناسته او د خلکو خدمت کوي. دا ام معبد دې ذهن ته وګوره چې په لږ ساعت کې د رسول صلی الله علیه وسلم څنګه پېژندلی دی دې ته به حیران شئ. زمونږ په اسلام کې کلونه تېر شوي دي موږ ته دومره نه دی معلوم څومره چې دې زنانه ته په دغه لږ ساعت کې معلوم شو یعنی پی لشل سکل بیا یې ولشل پی ورته پرېښود او ولاړو دې ورته شروع کړه اوس دې ته غوږ کېدی وی رأیت رجلا ظاهر الوضاء ابلج الوجه داسې سړی ما ولیدو چې دا مخ یې سم پړقېدو ډېر نوراني مخ والا کس لم تعبه ثجله داسې نه و چې خېټه یې راوتې وه ډېر ښکلی بدن و د دې نه دا فایده راوته چې دا خېټه راوته څه ښه صفت که نه دی ښه صفت ښه صفت نه دی نه چې یو سړی بلکل نری چې پوکي سره تاویږي را تاویږي دا هم ښه بدن نه دی. ولم تزریه صعله او داسې هم نه و چې نری وړوکي سر والو نه نه داسې هم نه و نه غټ دی یعنی نه پیړ دی او نه نری دی. وسیم قسیم ډېر ښایسته او د بدن هر برخه د هغه ښایسته وه. قسیم هغه چا ته ویلی کېږي چې دا ښایست تقسیم شوی لکه یو نیم سړی د بدن په یو حصه کې ښایسته وي په نورو کې نه وي لکه د یو نیم سړي صرف سترګې ښایسته وي چې د سترګو ته وله ګوري ډېر ښایسته ښکاري خو چې بل ځای ته وله وګوري هغه ښایسته نه وي. خو دا داسې سړی دی چې قسیمون د بدن هر اندام د ښایست خاوند دی. فی عینیه دعجن د سترګو دا توري تک تورو او دا سپینې تک سپینو او دا خبره یاده کوي ولې دا موږ په اسانۍ سره وایو چې یاره پلانې سترګې توري سترګې توري خو دا تکو تورو سترګو والا لږ کسان ګورې ډېر لږ دي ګورې خالص تورې سترګې دا د ډېرو لږو خلکو دي غالبا چې دا موږ ته تور سترګې وایو دوی ته چې په غور سره وګورې نو دا سترګې تکې تورې نه وي ګورې که نه زما دا خبره غلطه ده کله دې سړی پکې وګوري چې معمولي خړوالی پکې خو خالص تکې تورې سترګې زه د خپل ځان باره کې ولا ما نه دي لیدلي د چا چې بلکل ورته داسې وګورې او داسې غونډ تک تور ټکی او دا په سترګو کې د ټولو نه ښایسته سترګې دي. دا وایي خلک وایي شین سترګې ښکلی یو ودي سترګو والا ښکلی یو صحیح ده دا به نن سبا خلک دې ته ښایسته وایي خو دلیل پې دا دی چې خالص تکې تورې سترګې ښایسته دي چې الله کمې حورې چې جنت دپاره پیدا کړي د هغوی سترګې تکې تورې دي. د رسول صلی الله علیه وسلم د سترګې یو بل صفت دا دی چې دا سپینې خالص سپین دي. نو سوچ وکړه چې تور خالص تورې سپین خالص سپینې د دې نه ښایسته سترګې نوري کله داسې چې د سترګې منځ خو تور دی غاړو ته زیړوالی دی په دې سپینوالي کې هم مزه نه کوي یا سوروالی دی هغه هم مزه نه کوي. وفي اشفاره وطف او د رسول صلی الله علیه وسلم د سترګو دا باڼه چې دي باڼه دا ډېر اوږده اوږده و او دا هم یو ښایست یو نښه دا ده چې د سترګو باڼه صحیح اوږده وي. کله چې د سترګو دا باڼه بلکل لنډي یا نه وي د سړي دا سترګې دي چې دغه چینیانو په شاني دا کوریا والا او جاپانیان لیدلي مې که دا ښایست نه وي. بله دا چې وفي صوته صهلون اواز یې دي چې درون اواز
او په سړي پورې درون اواز مزه کوي، دا د سړي ښایست. نری اواز دا ګورې د سړي د ښایست کمی. یعنی یو سړی دی اواز یې نری، نو دا ګورې په ده کې کمی دی چې دا اواز نری دی. د سړي اواز چې څومره غټي څومره دروني، دا د سړي په ښایست کې زیاتوالی راولي. او د زنانه اواز چې څومره نری نو دومره د هغې ښایست کې مزه راولي. دا زه د فایدې دپاره تاسو ته بیانوم، ځکه چې ما تاسو ته وایي چې زموږ خوشقسمتي دا ده چې دلته د ابوبکر صدیق سیرت هم اورو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم اورو. وجه ده، هغې وجه ته ووایم. روایت کې راځي صحابه کرام په دې باندې عادت شوي وو، او دا د هغوی خبره وه. وی رسول صلی الله علیه وسلم راغی، ابوبکر او عمر ورسره رالو. رسول صلی الله علیه وسلم روانو، ابوبکر او عمر ورسره روانو. رسول صلی الله علیه وسلم ناسو، ابوبکر او عمر ورسره ناسو. یعنی کېدی نشي چې ته د دې دوو شخصیاتو سیرت بیان کړې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکیره پکې رانشي، بلکې د اول نه د اخره پورې به ورسره رسول الله صلی الله علیه وسلم یادوي. دا د پیغمبر داسې ملګري دي. بله څه وه چې وفي عنقه سطع، او دا مرۍ یې دنګه وه. دا هم ښایست، دنګه مرۍ ښایست دی. د کم انسان دا مرۍ چې لنډی او بس بالکل د ولو سره دا سر لګېدلی، نو دا ښایست نه دی، داسې سړی بد ښکاري. وفي لحیته کثاثة، دا ډېره اهمه خبره ده. یعنی په هغه ټیم معبد وي ابو معبده ګیره ډېره ګڼه وه، یا د کوي د ټول ښایست سره اهمه خبره څه ده؟ ګیره ګڼه وه. ازج اقرن، ازج اقرن معنی دا ده چې دا وریځې چې دی دا اوږدې وي، نرۍ وي، او داسې راتاو شوې وي، داسې مزېدارې. بله پکې دا وه چې اقرن یعنی لږې لږې دا وریځې د یو بل سره لګېدلې. بعضو روایتونو کې راځي چې دا وریځې د یو بل سره نه وي لګېدلې، او د سند په اعتبار سره هغه روایت مضبوط دی د دې نه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وریځې د یو بل سره نه وي لګېدلې، د سند په اعتبار سره. بیا د هغې نه بعد وایي ام معبد وایي چې غلی به ناستو نو سم عزتمن به ښکارېدو، او چې خبرې به یې کولې نو د هغې نه به زیات ښایسته ښکارېدو. یعنی هر حال کې ښایسته و. اجمل الناس، ما داسې ښایسته سړی نه دی لیدلی. د لرې نه هم ښایسته، د نږدې نه هم ښایسته. خبرې چې به یې کولې واضحه مزېداري، وایي لنډه ده چې دا خبرې به یې داسې ښکارېدې که نه لکه په یو امیل کې چې ملغلرې ور واچي، او دا داسې دانه دانه کېږي، یو دانه او دویم او دریم، داسې ښایسته ښایسته خبرې او داسې جدا جدا او واضحه واضحه. وایي داسې ملګري ورسره وو چې ګیر چاپېر ترې ناست وو، چې ده به خبره کوله هغوی به له خبره اورېده، چې ده به ورته امر وکړو هغوی به پرې عمل کو. محفود محشود لا عابس ولا مفند، ملګرو به خدمت کو، او داسې سړی نه و چې دا مخ به وران کړی، یا هغه شان نه و چې خبرې به یې کولې ګډې وډې به یې ویلې، لکه یو نیم سړي عمر زیات شي خبرې کوي ګډې وډې، هغه خبرې هم داسې نه وي. ابو معبد ورته وویل چې دا صفات یې بیان کړو، وی هذا والله صاحب قریش، دی خو ماته د قریش هغه ملګری ښکاري، او زما اراده ده چې زه د دې سړي ملګری شم، او که سلار راته پیدا شو نو زه به ورځم. په دغه ورځو کې یو ناشنا کار دا وشو چې په مکه کې یو اواز راوچت شو، یسمعونه ولا یدرون من صاحبه، یعنی اواز په قریشو لګېدو خو اواز د چا دی دا پته هغوی ته نه وه. اواز څه په مکه کې دا اواز شو، وی جزا الله، شاعرۍ کې دا خبرې وشوې، جزا الله رب الناس خیر جزائه رفیقین حلا خیمة ام معبد هما نزلا بالغار وارتحلا به
فیا سعد من امسا رفیق محمدی. الله دې ښه جزا ورکي هغه خیمې والا لره چې د هغې نوم ام معبد دی چې میلمستیا یې کړې وه د دوو ملګرو. هما نزلا بالغارې، دا دوه ملګري اول غار ثور کې پاتې شوي وارتحلا به، بیا د هغه ځینه تلي دي. نو څه خوشبخته دی هغه سړی چې د پیغمبر ملګرتیا نصیب شوې ده. بیا پسې نورې خبرې مو وکړې. سلو اختکم عن شاتها و انائها فانکم ان تسألوا الشاة تشهدي. وی دا خپل خور نه لاړ شي تپوس کوي. خور ورته څوک یادوي؟ ام معبد. تپوس کوي د ام معبد نه د هغې د ګډې بیزې او د هغې د لوښي په باره کې. ام معبد پرېږدئ، که د هغه ګډې نه تپوس کوي هغه به راته په خپله قصه بیان کړي. دعاها بشاة حائل فتحلبت عليه صريحا درة الشاة مزبدي. دیسی ګډی والا راوسته چې هغې کې پی نه و، دعا یې وغوښته او هغې دیسی پی ورکړو چې ټولو ته وسکه. اسما بنت ابي بکر رضی الله عنهم، ابو بکر صدیق لور، هغه مکه کې ده که. هغه وایي 3 شپې تېرې شوې، موږ بیا نه یو خبر شوي چې رسول الله وسلم او زما پلار چېرته تللی دی. دا یو ناشنا غم په دوی باندې کور کې ناست دي، هېڅ خبر نشته چې په کوم طرف تلي دي، په کومه لار تلي دي، روغ دي که نه دي، چا ورته نقصان رسولی دی او که نه دي. په دې کې وایي د پیریانو یو اواز راغی. یعنی دا خبرې چې چا کړي پیریانو کړي دي. من اسفل مکة فانشده هذه الابیات. پیریانو دغه شعر و شاعرۍ په تیز اواز کې کړې وه او خلک په دې اواز پسې ګرځېدو، اواز یې اورېدو، خو اواز چې د کوم ځای نه راځي دا یې نه موندو. وی دا اواز د مکې د ویښ نه شروع شو او خلک په دې اواز پسې لاړو او دا اواز رو داسې تو تر دې چې د مکې په بر طرف باندې ختم شو، خو هغه کس پیدا نه شو چا چې دا خبرې کولې. نو یې موږ چې دا خبرې کور کې واورېدو نو موږ ډېر خوشحاله شو. راته پته ولګېده چې پلار زموږ او رسول وسلم روغ رمټ دي او مخې د مدینې نیولې ده، ځکه چې د ام معبد خیمه خو په دغه لار باندې راشي. نو زموږ زړه ته چې دی نه اطمینان ورسېدو. په دغه لار کې د دوی سره بریده ابن الحصیب رضی الله عنه ملاو شوی دی. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم غمیم علاقې ته ورسېدو، غمیم، نو دغه ټیم کې یو کس راغی چې هغه ته بریده ابن الحصیب ویل کېږي رضی الله عنه، صحابي دی، تاسو به یې ذکر اورېدلی. نو رسول صلی الله علیه وسلم هغه له اسلام دعوت ورکړو، د هغه سره څه کسان نو هغه اسلام قبول کړو، د ملګرو هم قبول کړو او دا کسان تقریبا 80 کسانو یا 80 کورنۍ وي د هغه سره. نو رسول صلی الله علیه وسلم د هجرت د سفر په دوران کې دغه ټیم کې د ماسوتن مونځ کو او د ټولو په رسول الله وسلم پسې د ماسوتن مونځ کو. یو بل واقع دا راغلی و د هجرت په لار کې. د دې نه مخکې چې رسول الله وسلم مدینې ته ورسي، الزبیر بن العوام رضی الله عنه سره د دوی ملاقات وشو او هغه د یو څو مسلمانانو سره را روانو د شام نه تجارت له تلو. زبیر د کوم ځای را روان دی؟ د شام نه د تجارتي قافله کې تلو. نو په دغه ټیم کې الزبیر بن العوام رضی الله عنه دا چلو کو چې رسول صلی الله علیه وسلم له او ابوبکر صدیق رضی الله عنه له سپینې جوړې ورکړي چې دا جامې واغوندي، سفر کې ضرورت راځي. او بیا داسې سفر چې عام نن سبا موږ کوم سفر کوو زموږ جامې پکې ګډې وړې شي، چې بیا داسې سفرونه او دومره اوږده سفرونه، نو د هغوی دا کپړې ګډې وړې شوې. نو زبیر بن العوام رضی الله عنه په لاره کې دوی له سپینې جامې ورکړي. یو روایت کې داسې هم راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم کله مدینې ته روانو او خرار علاقې نه واوړېدو چې د جحفې ته نږدې راځي، په سبا له ورسره طلحه ابن عبید الله رضی الله عنه میلاو شو. او طلحه ابن عبید الله دیم د شام نه را روانو. نو هغه رسول صلی الله علیه وسلم له او ابوبکر صدیق رضی الله عنه 2 جوړې ورکړي سپینې چې دا به استعمال کړي. او رسول صلی الله علیه وسلم له خبر ورکو چې په مدینه کې دومره مسلمانان، دومره کسان یا رسول الله ستا انتظار کوي. نو رسول صلی الله علیه وسلم تادی وکړه
او طلحه لاړ مکې ته، هغه نه وتلی مدینې ته، هغه لاړ مکې ته څه کار و چې د هغه ځای نه کله فارغه شو نو واپس راغی مدینې ته سره د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خاندانه. ابوبکر صدیق ورته وایي زما خپلوان به ځان سره راولي، نو هغه بیا طلحه وروسته راوستي دي. رسول صلی الله علیه وسلم قبا ته ورسېدو. دا خو به سیرت کې تاسو اورېدلي. قبا مدینه کې مشهوره علاقه ده، اوس هم تاسو لاړ شئ نو هلته مسجد قبا ته ورځئ، 2 رکعاتو لمونځ دغه قبا ده. او دې ته دا قبا ولې وایي؟ دا په دغه کلي کې یو کوی و چې د هغه نوم و قبا، نو د دغه کلي نوم په دې کې ایښودی شو قبا. او دلته به یو خاندان اوسېدو بنو عمرو ابن عوف، په انصارو کې د یو مشهور خاندان. نو دا کلی د هغوی و د بنو عمرو ابن عوف. پخوا داسې ژوند و او دا طریقه و، بلکې اوس هم که بانډو ته لاړ شئ یا دلته د سعودي عرب کې د دشتو ته وځئ نو اوس هم دلته دا کلي چې دي دا اکثر د یو قوم د یو خاندان پوره کلی، لکه دا کلی چې تا ته ښکاري نو دغه کلي نوم هم دغه خاندان په نوم ایښودی شوی. نو دلته ټول غونډ یو خاندان اوسېږي. نو په قبا کې چې کوم خاندان اوسېدو هغه بنو عمرو بن عوف، دا په انصارو کې یو مشهور خاندان. رسول صلی الله علیه وسلم قبا ته نږدې شوی او انصارو ته پته ولګېده چې رسول صلی الله علیه وسلم خو را روان دی، دې خو ته پته. نو روزانه به سحر وختي هغوی وتو د مدینې د کاړجنې ځمکې ته. مدینه خو که تاسو لیدلي اکثر ګیر چاپېره ته کاړجنه ځمکه دغه تور او ټول کاڼي دي. نو دې ته به هغوی راوتو، انتظار به یې کوو چې کله به د غرمې دا نور ډېر تیز شو نو بیا به خپلو کورونو ته لاړو. داسې خوشحاله و هغوی. کله چې د پیر ورځ راله او د ربیع الاول 12مه وه، وتې دوی د غار نه کم وختي پیر په ورځ راورسېدو مدینې ته. کله د پیر په ورځ څو سفر یې وکړو؟ 7 ورځې سفر شو او دا اولنی کال د هجرت دی. نو انصار به راوتو چې کله به ګرمي شوه بیا به لاړو. په دې کې یو ورځ دوی رالو د انصار راوتي دي سهار وختي او ګرمي شوه لاړو واپس. یو کس د یهودو د مدینې په دې ډیرکو کې یا غرونو کې یو غر ته له پاسه ختلی دی، څه کار یې وکتو راکتو دی علاقې ته چې ویې کتو نو رسول صلی وسلم را روان دی ورسره ملګری دی او دواړو سپینې جامې یې اچولې دي. الله اکبر. دا سپینې جامې چا ورکړي؟ بس زبیر ورکړي، زبیر هم ورکړي، طلحه هم ورکړي دي. او سپینې جامې په جامو کې مزیدارې جامې دي. رسول صلی وسلم وایي اغوندئ یم او مړو له پکې کفن هم ورکوئ. دا دواړه را روان دي او داسې غرمه ده که نه، د شګو هغه ګل چې پکې ښکارېدلی وي که نه، لرې نه سړي ته ښکاري چې اوبه دي، هغه شان غرمه ده. نو د یهودي نه ځان کنټرول نه شو او یکدم یې اواز وکړو یا معشر العرب، ای عربو هذا جدکم الذي تنتظرون، هغه نیکم راغی تاسو چې انتظار کو. وی فثار المسلمون الى السلاح، انصارو منډې کړې، هر یو خپل اسلحه راواغسته، دا سم د ځوان زامنو او دا کار د دوی سره لایق او دوی د دې کار لایق. دوی د رسول صلی الله علیه وسلم دفاع کولی شوه او دوی د دې حقدارو او الله ولا اسې دا ورځ نه ورکوله. یعنی تاسو سوچ وکئ دا کم زړور قوم دی چې دوی یو داسې سړي په انتظار کې دي چې دوی ته پته دی چې ګورې د هغه سره ملګرتیا د ټولې دنیا سره دشمني ده. ګورې دله به ځای ورکول غواړي، د ده به مرسته کول غواړي. دا داسې زړور قوم دی. اسلحې خپلې راواغستې او سبحان الله روایت کې راځي چې وسمعت الرجة والتکبیر فی بني عمرو بن عوف، او چې کله دا اوازه وشوه نو بنو عمرو بن عوف د علاقه سمه وخوځېده، یو شور شو او تکبیر شو، الله اکبر الله اکبر، او مسلمانانو را منډې کړې راووتو او هر یو براتو د رسول صلی الله علیه وسلم سره ومیلاوېدو. ډېر به پکې رالو نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته به یې هرکلی
او د هغه سره به میلاویدو او تاسو ته هرکلی وایو او په خیر علی او راځي. ابوبکر صدیق ته به لګیو. دې کې د انور چې کله ډېر تېز شو نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو کپړه راوړه د رسول صلی الله علیه وسلم په سر یې نیولې وه چې په ده باندې سوری. نو خلکو ته پته ولګېده چې پیغمبر دغه نه دی، پیغمبر دا بل دی، دا کم چې موږ کشر ګڼو دی پیغمبر دی. نو چې څنګه ورته د دې پته ولګېده خلک د رسول صلی الله علیه وسلم نه راتاو شو، ابوبکر صدیق یې پرېښود. او په هغه ټیم کې یو ناشنا یو منظر جوړ شو په مدینه کې. یعنی که زه تاسو د هغې تفصیل بیان کړم نو ډېر ټیم به رانه ویلی کي. رسول صلی الله علیه وسلم چې کله راورسېدو قوبا ته نو هلته یو صحابي و چې د هغه نوم و کلثوم ابن الهدم رضی الله عنه. دا سړی د خو نوم یې کلثوم دی. دی د بنو عمرو بن عوف یو کس. نو رسول صلی الله علیه وسلم هلته د ده په کور کې دیره شو. خو بعضې روایتونو کې راځي چې سعد ابن خیثمه په کور کې دیره شوی. صحیح خبره دا ده چې د کلثوم په کور کې دیره شوی او بیا به د خلکو سره چې ملاقات لته نو د سعد ابن خیثمه کور ته به تو. وجه دا وه چې سعد جره سړی و، بچي نه و، واده یې لا نه و کړی. نو رسول صلی الله علیه وسلم به د هغه کور ته ورغی نو کور یې خالي و، نو خلک به ملاقات له راتلو. ځکه بیا درته وایم چې څو پورې علماو ته نه واپس شوی نو مسله درته نه واضحه کېږي. دا کلثوم ابن الهدم رضی الله عنه چې دی، دی ګورې د غزوې بدر نه مخکې وفات شوی دی. او ناشنا تذکیره ده په تاریخ کې چې رسول صلی الله علیه وسلم د ده په کور کې دیره شوی دی. هر چې ابوبکر صدیق ته نو هغه په خارجه ابن زید پسې ورغلی و، د هغه په کور کې دیره شوی. پته تاسو ته به یاد یو که نه به خارجه ابن زید. ما چې د ابوبکر صدیق د بیبیانو تذکره کوله ما یو پکې ده حبیبه بنت خارجه ابن زید رضی الله عنها چې صنح علاقه کې وه. صنح اورېدلي مو که نه و. او بیا د هغې نه د ابوبکر صدیق یوه لور پیدا شوې وه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مرګ نه بعد. او ما تاسو ته ذکر کړي چې ابوبکر صدیق عایشې ته وصیت کو، ورته وویل ستا یوه خور شتي بله. هغه ورته کومه خور؟ وی د خارجه د لور په خېټه ده. نو هغه د دې کس لور ده چې هغه بیا د واده کړی و، همدغه موقع کې ورسره نکاح کړی و. ښه د دې نه بعد بیا څه چلو شو؟ رسول صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګری د قوبا نه روان شو. او په قوبا کې دوی 14 شپې تېرې کړي دي. د جمعې ورځ وه. رسول صلی الله علیه وسلم چې کله د خپلې سورلۍ ته وختو، ابوبکر صدیق ورسره شاته. بنو النجار ته خبر ورسو. د بنو نجار خاندان د رسول صلی الله علیه وسلم ماماګان کې نه په مدینه کې دوی ته خبر ورکو چې موږ درووتو. نو هغوی رالو، تورې د ځان سره راوړي، خپل اسلحه یې راوړه او د دوی نه غیر چاپېره روان شو مدینې طرف ته. په یو روایت کې داسې راځي چې انصار ټول راووتو او د رسول صلی الله علیه وسلم نه غیر چاپېره او هر یو به کوشش کوو چې د رسول صلی الله علیه وسلم د سورلۍ پړی دی ونیسي. غیر چاپېره ته و چې رسول صلی الله علیه وسلم له څوک نقصان ورنه کړي. دا درانه خویونه په عربو کې د مخکې نه وو. بیا چې اسلام راغی بیا پکې ښه ډېر شو. او دا خو موږ هم پېژنو چې میلمه د ده میلمستیا د ده خیال ساتل دا د کوربه ذمهواري ده. که هغه هر څنګه خو چې ستا طرف ته درغی بیا به ته د خیال ساتي. رسول صلی الله علیه وسلم باندې د جمعې لمونځ په کوم ځای کې راغی؟ بنو سالم ابن عوف په علاقه کې. هلته بیا رسول صلی الله علیه وسلم اول پیر د جمعې سره د جمعې لمونځ د هغوی په علاقه کې شوی. اوس هم هغه جومات مدینه کې شته چې لاړ شئ، هغه جومات نه دی خو هغه ځای کې یو جومات جوړ شوی دی. نو دا اولنۍ جمعه وه چې رسول صلی الله علیه وسلم پکې مسلمانانو له جمع ورکړه په مدینه کې یا مطلقاً، ځکه چې مکه کې خو مسلمانان نشو را جمع کېدی. مدینې والا راووتو او هغوی د رسول صلی الله علیه وسلم استقبال وکړو، سناشنا استقبال وکړو، سخت ورته خوشحاله. رسول صلی الله علیه وسلم په دې خپله اوښه باندې ناست د بنو سالم ابن عوف د علاقې نه روان شو، کوم ځای کې چې د جمعې لمونځ وکړو. وارخى لها الزمام او دا اوښه یې پرېښوده. اوښه یې پرېښوده معنی ده چې د دې مرضي ده چې کوم ځای کې ده کینی. نو په دې کې عتبان ابن مالک راغی رضی الله عنه. او ټیم تقریبا ختم شو، څو منټه که ستاسو زړه غواړي چې پوره کړو دا قصه بیا به مخکې دغه کوو.
عتبان ابن مالک رضی الله عنه راغی او عباس ابن عباده او سکسان وسره نورو د بنو سالم ابن عوف. بنو سالم ابن عوف کم خاندان دی؟ کم ځکه چې جوی منځو شو. وی یا رسول الله اقم عندنا في العدد والعد والمنعه. یا رسول الله منگ سره پاتی شي خو څه کوي چې منگ سره به طاقت هم شتي زور هم شتي منگ بستاسو دفاع کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم پریدي دا اوخه پریدي فانها مأموره دې ته امر کړی شي دا په خپل مرضی په یوځي کې کیږي. او صحیح دی یا رسول الله. دا اوخه چې کله د بنو بیاضه خاندان ته نږدې شو او مدینه کې داسې خاندانونه وزې پسې زیاد ابن لبید رضی الله عنه راغی یو سره بل کسو فروه ابن عمرو رضی الله عنه یو څو کسانو سره نورو. وی یا رسول الله د الله پیغمبره هلم الینا دلته راځئ موږ به تاسو سره یو زور مشتي طاقت مشتي او هر څه زموږ ذمہواری ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اوخه پرېږدئ دا به خپله مرضي به یوځي کې ودرېږي. روانه شو. بنو ساعده خاندان علاقې ته ورسېده نو په دې کې سعد بن عباده رضی الله عنه راووتو دی دغه علاقې و او دغه خاندانو منذر ابن عمرو یو څو کسانو سره نورو. وی یا رسول الله د الله پیغمبر دلته راځئ زور مشتي طاقت مشتي هر څه دلته ډېر دي موږ به ستاسو سره یو د الله نه بعد. رسول صلی الله علیه وسلم ته دا اوښه پرېږدئ دا په خپله مرضۍ ځي. دې کې رسول صلی الله علیه وسلم مدینې ته ورننوتو. یو ناشنا فضا د خوشحالۍ یعنی یو تاریخي ورځ وی په مدینه کې په دغه ورځ دی کورونو کې چې د الله د حمد او د تکبیر کم اوازونه د مدینه سمدي چې خوځېدلې وه او رسول صلی الله علیه وسلم پر راتلو سره د مدینه سم رڼا شوی او څنګه به د مدینې والا زړونه نه خوشحاله کېدو څنګه به مدینه نه رڼا کېده او هغې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم راننوتی دی. امام احمد یو روایت راوړی دی ته غوږ کېدی. انس ابن مالک وی ما د ماشومانانو سره لوبې کولې. یعنی انس ابن مالک چې مور راوستو رسول وسلم له چې دی ستا خادم دی نو څومره عمر یې و؟ 10 کاله او دا د هغې نه مخکې خبره ده یعنې لا ماشوم دی. وی ما د ماشومانانو سره لوبې کولې نو په دې کې وی اواز شو وی چې جاء محمد صلی الله علیه وسلم راغلی. وی ما منډې کړې خو دومره ګڼه وه چې څوک راته نه ښکارېدو. بیا خلکو اواز وکړو لږ ساعت بعد ما بیا منډې کړې خو وی سره ته ښکاره نه شو. وی په دې کې رسول صلی الله علیه وسلم راغی او ورسره ملګری دی او وی موږ ورته انتظار کوو د مدینې په دې کارجنو ځمکو کې موږ ماشومانان به ناستو. وی چې څنګه ما ولیدو موږ را منډې کړې خلک هم خبر کړو او انصار راووتو. نو وی تقریبا 1500 کسان رسول الله وسلم ملاقات له هغه ځای ته رالو په انصارو کې 1500 کسان او رسول الله وسلم راغی راننوتو مدینې ته او دې ته غوږ کېدی څه وی فخرج اهل المدینة مدینې والا ټول د کورونو راوتو حتی ان العواتق لفوق البیوت یتراءینه تر دې چې پیغلې جنکۍ چې نوي سترې شوي په کورونو کې هغوی د کورونو چتونو ته ختلي او هر یوی داوی ایهم هو کم یو پکې دی د الله رسول کم یو پکې دی د الله رسول. وی فما رأینا منظرا شبیها به یومئذ د دغې ورځې په شان منظر چې ته موږ په خپل ژوند کې له ولیدلی. او یو روایت کې داسې راځي امام بخاري راوړی دی برا ابن عازب رضی الله عنه وی په دغه ورځ چې مدینې والا څومره خوشحاله شي و که نه دومره خوشحاله ما په بله ورځ نه دی لیدلی. امام مسلم یو روایت راوړی په هغې کې دا دي چې سړي زنانه ټول کورونو ته برختلي وتفرق الغلمان والخدم في الطرق او غلامان خادمان د خلکو د کورونو نه وتي په لارو کوڅو کې ولاړو او ټولو چغې والې رسول الله وسلم ته یا محمد یا رسول الله یا محمد یا رسول الله د الله پیغمبر د الله پیغمبر. چې زمونږ طرف ته وګوري او موږ یې وینو ارمان دی چې د دې سړي نظر په موږ باندې پریوزي. یو روایت کې داسې راځي امام ابن حبان رحمه الله راوړی دی وی خلک ووتو د کورونو نه او زنانه خادمان غلامان د کورونو چتونو ته وختو او دقه یو اواز په مدینه کې په هغه ورځ چلیدو جاء محمد رسول الله جاء محمد رسول الله
محمد د الله پیغمبر را ورسېدو، محمد د الله پیغمبر را ورسېدو. یو روایت کې خو داسې هم راځي، امام ابن ماجه راوړی دی، انس ابن مالک وی چې د بنو نجار خاندان بعض ماشومانانی جنکۍ راووتې او تنبل ورسره په لاس کې او د رسول صلی الله علیه وسلم په استقبال کې هغوی شعر و شاعري په خوږ اواز کې وی ورسره تنبلې وهو. یو روایت کې داسې راځي، انس ابن مالک وی امام ابن حبان راوړی دی، وی په کومه ورځ چې رسول صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی هغه ورځ چې وی مدینه څنګه رڼا شوې وه تپوس یې مه کوه. او یو هغه ورځ وه چې په کومه ورځ مدینه کې اعلان وشو چې د الله بندګانو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ساه وتی دی، هغه وفات شوی دی. نو په هغه ورځ چې په مدینه کې کومه تیاره راغلې وه داسې تیاره وي چې ته مدینه کې نه وه راغلې. نو رسول صلی الله علیه وسلم چې بیا د انصارو په کم خاندان تېرېدو، وی هر یو به د رسول الله وسلم د سورلۍ دا پړی نیو، یا رسول الله دې خوا راځه دې خوا راځي، یا رسول الله دې خوا راځي. دا هغه خلک دي چې میلمستیا پیژني او میلمستیا دا خلک پیژني، زړورتیا دوی پیژني او زړورتیا دا خلک پیژني. هر یو به رسول الله وسلم ورته پرېږدی دا به په خپله ځي، تر دې چې د بنو نجار خاندان چې کوم علاقه وه هغه ځي ته راورسېدو او دغه د رسول صلی الله علیه وسلم ماماګانو. او ځکه رسول الله وسلم د دې خاندان صفت کړی دی چې دا ښه خاندان د په انصارو کې بنو نجار. هلته د رسول صلی الله علیه وسلم دا اوښه ودرېده او په یو ځای کې ودرېده، رسول الله وسلم کوشوی اعلانو، بیا دا اوښه روانه شو بل ځای ته لاړ. نو هغه اول ځای ته ورسېده کوم ځای کې چې اول ودرېدلې سو ځای پورې لاړه، بیا را واپس شو هغه ځای ته کوم ځای کې چې د اوښه اول ناسته وه. نو په دقه ځای کې کېناسته په کوم ځای کې چې دا مسینه بوی دی نن سبا. او دا یو مربدو د کجورو دپاره، مربد په عربۍ کې څه ته وایي، دې کې به مدینې والا د کجورې وچولې. د سهل او سهیل دا دوه یتیمانانو، سهل او سهیل چې د دوی پلار په وړوکوالي کې د دوی په وړوکوالي کې مړ شوی و، د بنو نجار خاندان دوه یتیمانانو دا ځمکه د دوی وه. په دغه ځای کې دا اوښه چې دی دا کېناست. نو رسول صلی الله علیه وسلم د هغې نه راکوش او سبحان الله نږدې کور وته د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه. نو چې رسول صلی الله علیه وسلم څنګه راکوشو، وی هذا ان شاء الله المنزل، دا زمونږ د کوزېدو ځای دی. نو معنی دا چې الله رب العزت دې اوښې ته دا طریقه ښوولې وه چې ته به په دغه ځای کې کښېنې. نو رسول صلی الله علیه وسلم دا ویلي مو، یو روایت کې داسې راځي چې زه به د بنو نجار خاندان په منځ کې کوزېږم چې دا د عبدالمطلب ماماګان دي او دې سره به زه د دوی عزت کوم. د عبدالمطلب ماماګان څنګه دي؟ د عبدالمطلب مور چې و مور سلمہ بنت عوف دا د بنو نجار خاندان نه، نو دا د رسول الله په ماماګانو کې شو. که دغه ټیم کې بیا ابو ایوب انصاري رضی الله عنه راغی، د رسول الله وسلم سامان یې راواغستو. هغه بیا بله قصه ده چې هلته څه چل شوی او رسول الله وسلم د ابو ایوب انصاري کور ته څنګه لاړ، ابوبکر صدیق رضی الله عنه چېرته لاړو، دا مسله به انشاءالله را روان بیان ته پرېږدو. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.